افغانستان د سیمې په سوله او په ثبات کې بهترین رول لوبولی شي او لوبوي. نن افغانستان یو امن افغانستان ده. نن افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره بهترین اړیکې لري او راشه درشه لري او تجارت لري. موږ په دې پوهیږو چې په سیمه کې اقتصادي مشکلات د ګاونډیو هیوادو کې څومره زیات دي، خو افغانستان د دې ظرفیت لري او دې ته آماده ده چې د سیمې د اتصال لپاره، د اقتصاد د ودې لپاره، خصوصا هغه کمی چې په سیمه کې احساسیږي تر ټولو زیاته هغه د انرژي کمی ده، او افغانستان دې ته آماده ده چې په دې سلسله کې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره وصل کړي. په دې ټولو برخو کې افغانستان آمادګي لري. افغانستان له نړۍ سره مثبت اړیکې غواړي. افغانستان د خپل 40 کلن تیر تاریخ چې له جنګونو او له کړاوونو او له اشغال سره مخ وو، ډېرې تجربې ترلاسه کړي دي. نور به افغانستان د نورو لویو قوتونو د سیالۍ ډګر نه وي. دلته به مثبت رقابت وي، دلته به اقتصادي رقابت وي، دلته به مثبت اړیکې پالل کېږي. د افغانستان په 400 ولایتو کې، په 400 کمو زیات ولسوالیو کې موږ هیڅ کوم امنیتي پیښه نه لرو. د افغانستان په ټوله جغرافیه کې په یو غز مځکه باندې د دښمن تسلط نشته. په افغانستان کې ملوک الطوایفي او د قدرت جزیرې ختمې شوي دي. یو واکمني دلته حاکمه ده. له دې نه باید نړیوال هم ښه استفاده وکړي، د سیمې هیوادونه هم ښه استفاده وکړي، او افغانانو لپاره خدای یو لوی نعمت